الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما أعطيت ویلو په تیر سبق کې چې پر ان علیده سبق درته وایم. د ان یو علیده سبق دی. دا سبق ځکه درته وایم چې زموږ غرض په اسباقو کې دا نه دی چې خلکو ته نحو ور زده کړو، دا خلکو ته به د نحوي طرز ور زده کړو. خلکو ته به څه ور زده کړو؟ د نحوي. دا هر سړی کولی شي چې نحوي سي او د خپلو کتابو ته دې متوجه سي. بس په کتابو کې دی وایي او د هر توري دی هغه معنا کوي چې هغه نحوه مقتضي ده او دا دی. نو دا سبق زه ځکه وایم چې ملګري د مطالعې سره ولد سي، یعنی مغني لبیب دی اوس وګوري په دا ځای کې اوس دی مغني لبیب ته مراجعه وکړي. صحیح سو. نو ان ما وایي زه درته وایم، نو ان اوس د ان سبق ته ګوري چې ان دا ان څلور رقم راځي په سر کې. څو رقمه؟ څلور رقمه. نمونه ان څو رقمه راځي؟ څلور. یو ته وایي ان شرطیه، نو موږ به یو بل ټکی ورسره زیات کړو. ان شرطیه چې غیر مقارن وي، چې څه شوي چې بل څوک نه وي ورسره، یوازې ان وي. یو بیا ان شرطیه مقارنه بالله، دا تعبیر د کتابو نه دی، دا تقسیم ما خپله درته کړی دی. دغه تقسیم بیا زه درته ښیم چې ما ولې وکړي چې ستی سر هلته بیا پوره خلاص سي. نو ان شرطیه مقارنه، ان شرطیه غیر مقارنه د بل شي سره. دوه قسمه. دریم ان نافیه. څلرم ان مخففه من المثقله، دا او پنځم ان زیده. څو اقسام سو؟ پنځه اقسام سو. نو دا پنځه موږ ځکه کو چې موږ دا ان چې دا کم ان اقتران لري هغه ان شرطیه دی. نو که هغه یو قسم کې نو څلور سو، او که هغه برته جلا قسم وحسابیا نو به دی څو سي؟ پنځه سي. ښه راځئ اوس. نو ان شرطیه دا پر دوو جملو داخلیږي، پر شرط و پر جزا، په دواړو کې عمل کوي. لکه ان ینتهو یغفر لهم، که دوی رامنه سي بخښنه به ورته وکړی سي. نو ینتهو دا شرط سو، یغفر لهم دا جزا سو، دواړو ته اجازه مور کړی. یا ان تعودو نعود، پر دوه ان شرطیه دی، هېڅ شی نه دی ورسره مقارن، او پر شرط پر جزا داخل دی، دواړو ته یې څه ور کړی دی؟ جزم ور کړی دی، په دواړو کې عمل کړی دی. دا یو قسم شو. د هغه ان شرطیه کې بیا د دې ان شرطیه سره کله کله لا مقارنه سي. څه سره مقارنه سي؟ لا مقارنه سي. بیا هغه ان شرطیه دی ته دی نه چې بیا هلته په اله پسې ګورې. دا زه ځکه دا ته دغه درته کوم چې امام ابن هشام رحمه الله په مغني لبیب کې دا دی وایي زه درته لقد بلغني ښه یو هغه مثالونه درته وایم. الا تنصروه فقد نصره الله، يعني ان لم تنصروه فقد نصره الله. الا تنفروا يعذبكم، الا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين. دا الا دا په اصل کې ان لم دی یا ان لا دی، دا شرطیه دی. دی وای نو دا ګور ان دی مقارن بلا دی، بیا دا نون په لام سره به د سلام په لام کې مدغم سوی دی، الا ځین جوړ سوی دی، هغه لیکل کېږي هغه رقم. نو دا ان لا دی، دا هغه ان شرطیه سو، هغه مقارنت سو چې ما د جلا قسم درته جوړ کړي. دا مې ځکه جلا قسم درته جوړ کړي چې په هغه زمانه کې چې ابن هشام ژوندی دی په هغه کې خلک خطا وایي. څنګه وایي دی؟ ولقد بلغني ان بعض من يدعي الفضل سأل في الا تفعلوه فقال ما هذا الاستثناء ام متصل ام منقطع. چې د ابن هشام په زمانه کې لا دا رقم خلک و چې په الا تفعلوه کې دغه پوښتنه کوله، دا سوال یې کوي چې دا کومه مستثنا ده، مستثنا متصله ده که منقطع ده. نو زموږ په دغه زمانه کې چې جهل ام راوري، ام چیني دي، ام د یوې خوا دی، نو په دا زمانه کې به بیا څه نو دا مې ځکه درته جلا قسم هم کوي او درته ویل دا مې دا قاعده درته وویل. ښه. نو دا ان شرطیه یو هغه دی چې مقارن د الا سره وي. نو دا به بیا تی دی نه وایي چې دا کوم استثنا ده، دا الا. دریم قسم د بل اعتباره دویم قسم ان نافیه دی. ان نافیه بیا یا داخل پر جمله اسمیه وي یا داخل پر جمله فعلیه وي. چې داخل پر جمله اسمیه وي لکه ان الکافرون الا فی غرور، ان الکافرون الا فی غرور، دلته نه دي کافران مګر په دوکه کې دي.
نو ګورئ دا ان نافیه دی، دا د چی معنا ورکوي؟ نه دی. ان الكافرون الا في غرور ان امهاتهم الا الله ولدناهم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به وان منكم الا واردها. دا ټول ان کم ان دی، دا ان نافیه دی، داخل بیا پر چا دی؟ پر جمله اسمیه دی. بیا چې پر جمله فعلیه داخلي، کله کله پر مضارع داخلي، کله کله پر ماضي داخلي. پر ماضي چې داخل لکه ان اردنا الا الحسنى، ان اردنا الا الحسنى وتظنون ان لبستم الا قليلا. ګوره دا اوس داخل پر چا باندې دی؟ پر جمله فعلیه باندې داخل دی. په جمله فعلیه کې بیا پر فعل ماضي باندې داخلي، او چې پر فعل مضارع باندې داخلي. ان يقولون الا كذبا، ان يقولون الا كذبا. دا سو ان نافيه. او ان مخففه من المثقله، دا څلورم قسم دی. ان مخففه من المثقله دا خو پر دوه جملو داخلي شي. پر اسمیه جمله هم کېدلی شي داخل شي، پر فعلیه جمله هم داخل کېدلی شي. چې پر اسمیه جمله داخل سي نو اوس دا ان مخففه من المثقله خو دا خو اصل هغه ان دی. څوک دی دا په اصل کې؟ ان خو خپل عمل کوي. عشان اوس چې دی را داخل سو، چې دی د تشدید ختم سو، په تخفیف بدل سو، اوس دی عمل کولی سي که یې نسي کولی. نو د ده مدخول ته به ګورې. چا ته به ګورې؟ د ده مدخول ته به ګورې. که د ده مدخول دا جمله اسمیه ده نو اعمال جائز دی، اهمال اکثر دی. یو وار خو اعمال وپېژنئ. اعمال دا معنا چې دی عمل وکړي، اهمال دا معنا چې دی عمل ونه کړي، عمل یې ورختم سي. نو که چیرې دی پر جمله اسمیه داخل دی، اعمال یې جائز دی، اهمال یې اکثر دی. که پر چا داخل سي؟ پر اسمیه. او که چیرې پر فعلیه داخل سي نو اهمال یې واجب دی. صحیح سو؟ عبدالرحمن موسی صحیح سو؟ یعنی دی به یا د ده مدخول به یا جمله اسمیه وي یا به جمله فعلیه وي. که جمله اسمیه ده خو بیا اعمال جائز دی، خو په دې کې هم کوپیان اختلاف لري، هغه اعمال جائز نه بولي په هیڅ صورت کې. او یا پر جمله فعلیه داخل، چې پر جمله فعلیه داخل وي بیا اهمال واجب دی. او په جمله فعلیه کې بیا دی پر افعال ناسخه هم داخلیږي، پر افعال غیر ناسخه هم داخلیږي. او پر افعال ناسخه اوس داخل سي، په هغه کې اکثر و بیشتر دی پر دغه باندې داخلیږي، پر فعل ماضي باندې داخلیږي، خو پر فعل مضارع باندې هم کله کله داخل سي. او پر غیر افعال، پر افعال غیر ناسخه باندې دی داخلېدلی سي. اوس د مثال په توګه ان کل لما لیوفینهم، که چیرې ته لما ووایه بیا خو دا ان ناپیه سو، چې لما ووایه په دې کې دا دغه بیا دا ګوره ان مخفف من المثقل سو، دا د عمل هم وکړي. دا هغه د کوپینو په خلاف باندې بیا زموږ دا دلیل دی چې موږ وایو چې د اعمال جایز دی. دغه مثالونه ورته ذکر کوو. صحیح سو؟ ان کل لما لیوفینهم. صحیح سو؟ او ان كل لما جميع لدينا محضرون. ان كل لما جميع لدينا محضرون. او دا رقم ان هذا لساحران ان كل نفس لما عليها حافظ، یا ان كل لما عليها حافظ. بهرحال دا اعمال اهمال دا دواړه جائز، خو اعمال دا اقل او اهمال اکثر. دا په هغه وخت چې دی داخل وي پر چا باندې؟ پر جمله اسمیه باندې. او که چیرې دی داخل سي پر جمله فعلیه باندې بیا واجب دی چې دی به مهمل ګرځي. هغه وان كانت لكبيرة وان كادوا لا يفتنونك وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. پر فعل مضارع داخليږي. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك. او وان نظنك لمن الكاذبين. دا اوس ګوره دا دی په فعل مضارع باندې داخل دی. او دا د ان یو اندازه که در دغه سو زایده ان بیا په اشعارو کې ډېر راځي. هغه ځکه موږ بلد هغه ډېر اشعار دي ذکر کړي دي چې هلته بس د ان معنا نسي کېدلی، دا زایده دی. خو یو وار دا زده کړي چې دا زایده بیا چش دی. چش دی په کار دا و چې دا مې په اول سر کولی. دا زاید یو زاید نحوي دی، یو زاید صرفي دی، یو چش دی
یو زاید نحوي دی یو زاید صرفي دی. زاید صرفي دی ته وایي چې پر پاو پر عین پر لام کلمه باندې نه وي، او زاید نحوي چې ته وایي چې د په حذف په دغه باندې په ذکر باندې په کلام کې کوم فرق نه راځي. کې حذف کې هم د کلام هغه معنا ده، کې ذکر کې هم د کلام چش ده هغه معنا ده. زاید پښتو قسم دی چش دی، یو زاید صرفي دی، یو ګوره دا د هر فن مصطلح دی. اوس په صرف د فن د صرف کې چې مصطلح د زاید ذکر سي هلته دا معنا ده چې پر پاو پر عین پر لام کلمه باندې هغه کوم شی نه وي نو هغه ته زاید ویل کېږي. او د هغه زاید که بیا ذکر سي په چا کې په علم نحو کې دا مصطلح د دې معنا بیا چی شي ده چې هغه دی چې په ذکر او په حذف باندې چش نه کېږي، فرق نه راځي په کلام کې، دا زاید سو. اوس دلته یو لما موږ وایو، لما من اعاجیب الکلمات، لما نه دی لما د ده مدخول ته به هم ګورې د چا د لما، د لما مدخول به یا اسم وي یا به فعل وي یا به حرف وي. اسم فعل حرف که اسم وي یا خیر بل لما به ان شاء الله تعالی بیا بل وخت وي. ها صحیح.